په لوګر کې د ګڼو شاعرانو او فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنځلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعرې کې چې له یاد ولایت سربیره د څنګلورو ولایتونو یو شمېر شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه. ډېریو شاعرانو پکې د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شعرونه ولوستل. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل رسنیو ته د سنځلګل مشاعرې په باب وویل: مونږ په لوګر کې له 1500 کلونو را په دې خوا دا دودیزه او کلتوري مشاعره لرو چې شاوخوا 1500 کسانو شاعرانو او دغه راز د شعر مینوالو ګډون کړی وو. ډېری شعرونه په دې باندې راټول وو چې ټول اړخونه یوې دایمي سولې او اوربند ته غاړه کېږدي. شاعر په زغرده او په واضحو ټکو باندې له ټولو نه غوښتنه وکړله چې سوله چې الهي امر ده دې ته غاړه کېږدي. مدني فعاله فیروزه زیور هم وایي دلته شاعرانو په خپلو شعرونو او غزلونو کې د سولې پیغامونه لرل. د دې په خبره که څوک یې ارزښت ته پام وکړي نو ادب او هنر د سولیز ذهنیت په عاملو کې پوره اغیز لري او یوازې همدا د شعر ژبه ده چې د ولس سوله غوښتنه پکې بیا بیا تکرارېدلی شي. دلته ټولو په خپل غزل کې په خپل شعر کې د سولې غوښتنه کوله. دا د سولې پر راوستلو کې ډېر مهم رول لري. که څوک ورته پاملرنه وکړي داسې نسي دوی نه پوهېږي. موږ د شعر په ځبل دوی نه غوښتنه کوو چې سوله سوله سوله، خو بیا هم موږ غواړو چې سوله راشي او لوګر بیرته خپل وختینی حالت راشي، ځکه په لوګر کې ناامني زښته ډېره شوې. شاعر حلیب ګل ملال په سنځلګل مشاعرې کې د لوستل شویو شعرونو په اړه وویل شاعرانو د سنځلګل همدارنګه د شته ناخوالو او نورو ټولنیزو ستونزو په اړه د شعر په ژبه خپل تاثیرات وړاندې کړل. دی وایي د مشاعرې هره برخه ورته خوندوره او په زړه پورې وه، خو په لوګر کې روانې ناخوالې او جګړې د دې لامل شوي چې تر نورو کلونو پکې د فرهنګیانو او د ادب د مینوالو ونډه کموي. هر برخه خوندوره و د مشاعرې، خو جګړو یو څه خلک دردولي او ویرولي دي. دلته یو رقم وحشت خپور دی. د دې وحشت له لاسه خلک ځورېږي. داسې مشاعرو ته به پخوا ډېر خلک ورتلل، ډېر بیخي زیات خلک به ورتلل، خو همغه خلک چې پخوا یو څه فیصدي زیاته وه یو څه کمه شوې ده. یو بل شاعر کامران احمدي وایي جګړو او ناخوالو د فرهنګ او د شعر نظم ډېر زیانمن کړی دی. نوموړي وویل نو زما په فکر باندې همدغه نامنویو جګړو د شاعرانو د شعر نظم ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده. د هغوی شعرونه هم چې کوم واورېدل ټول له درد له ویره ډک شعرونه وو. د لوګر والي عبدالقیوم رحیمي په خپلو خبرو کې له شاعرانو قدردانه وکړ چې په دې جګړه ییزو شرایطو کې یې د دې ولایت ښکلاګانې یادې کړې او د ګډونوالو په شونډو یې مسکا خپره کړه. ښاغلي رحیمي زیاته کړه: زه خپل د شاعرانو نه ډېره مننه کوم چې بیا هم دوی د لوګر ښکلا راویستله او د لوګریانو په شونډو باندې مسکا راویستله او انشاءالله دا چې کوم اشعار شاعرانو ویل هغه به د کتاب په شکل کې چاپو. د نور ولایتو څخه هم خلک راغلي وو او په ډېر ښه توګه دا میله سرته ورسېده. د نورو شاعرانو په خوا کې نورګل ترابي هم خپل شعرونه له حاضرینو سره داسې شریک کړل: سولې راشه زړه مې ډک دی او ته نه یې، بیا مات کړی مې ټوپک دی او ته نه یې. بوره مور لګیا ده خیرات غواړي ښاریه کې، یو یتیم ناست په سړک دی او ته نه یې. کمال خان یې چې مضبوط دی رغولی دا پاچا همدومره کلک دی او ته نه یې. وطن دی له خوږو کاڼو یې قربان شم، کندهار دی که اټک دی او ته نه یې. د مشاعرې په پای کې په یو شمېر شاعرانو برابرې شوې ډالۍ وویشل شوې او د لوګري ساز او سندرو په زړه پورې کنسرت هم د ګډونوالو د لاسونو د پړکا په بدرګه ترسره شو.